السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې ښه سهار ولرئ. خویندرونو، ژوند ډېر کم دی. تاسې باور وکړئ، موږ ته به مشرانو ویل، موږ به دا فکر کوو چې دا خو ښې مزې کړي دي، اوس موږ ته وایي چې ژوند کم دی او سړي شئ. ژوند دومره کم دی چې ته به په یو مقصد کې لګېږي چې زه به دا کار کوم، ټس ژوند به تېري. نو زما تاسو ته نصیحت دی د زړه له کومې، لکه څنګه چې ځان ته غواړم دغسې سپارښتنه درته کوم چې ځان وپېژنئ، کښېنئ، داسې یو ورځ فکر ورباندې وکړئ چې زه څوک یم. د مور و پلار، د خدای د خویندو ورونو قدر وکئ، یو د بل قدر وکئ، یو بل وزغمئ. څه چې ځان ته غواړئ بل ته هم همغسې فکر وکئ. کله چې جرګې او عریضې او قضا ته خبره رسیږي، نو پوه شه چې په خلکو کې ایمان نشته. مسلمانان دي خو ایمان نه لري. عزیزانو، که غواړئ چې پښیمانه نشو، یو بل سره مینه وکئ، یو د بل قدر وکئ، یو د بل نه قربان شئ، یو بل د خپل ځان په څیر وشمېرئ. هیڅ وخت د هیڅ چا بې قدري مه کوئ، سپکاوی مه کوئ. هیڅ وخت باید داسې یو کار ونه کوئ چې تاسې د خدای په قضا کې ودرول شئ. ها، انسان نه اشتباهات کیږي، مسلمانانو نه اشتباهات کیږي، غلطیانې ترې کیږي، خو باید شیطانان نشو چې په خپلې غلطۍ تر مرګه پورې ولاړ یو، پوهیږي چې په دې باندې ښه پوه یو، مطمئن یو چې غصب ما کړی، غلا ما کړی، د چا حق ما خوړلی، د چا مال ما خوړلی، د چا غیبت ما کړی دی او داسې نور، او په هماغې خپلې خبرې باندې ټینګ یو چې نه زه خو په زرګي جمیل یم. او بیا د پلار او د نیکه صفتونه کوي چې زما نیکه خو داسې و، زما پلار خو داسې و. خدای پاک د تا نه د پلار او د نیکه پوښتنه نه کوي، دا د تا نه ستا د اعمالو پوښتنه کوي چې ته انسان کامل وې، تا څه کړي دي. نو عزیزانو، راځئ، ډېرو خبرو ته اړتیا نه لرو، راځئ څه چې ځان ته خوښو بل ته هم خوښ کو. او منافقت، کفر، دروغ، دا شیونه خو د دې نه معلومیږي چې ته مخامخ یو پیشه بل څه وایې. عمل د یو څه وي، په خولې باندې نورې خبرې کوي. عمل د تک تور وي، په خولې باندې سپینې خبرې کوي. د دې ځای نه معلومیږي. او ایمان هم د دې ځای نه معلومیږي چې کله په چا باندې ظلم کیږي، په یو یتیم باندې، په یو غریب باندې، په یو مسکین باندې، په یو گاونډي باندې، او تا ورته مړې سترګې نیولې وي. 5 وخته مونځ خو جمع سره کوي، 3 وخته تلاوت کوي، تسبیحات صبح او ماښام او د ورځې پوره کوي، په زرونو باندې ورړی، خو ایمان د دومره وي چې ظالم د دې ځنه نیوی نشي، دا خوله ورباندې ماتولی نشي. یا لږ تر لږه ایمان د دومره وي چې په ګاونډ کې د پولګي باندې یتیمانو د کېږي، د هغې پوښتنه کولی نشي. زه د پیسو سره لوبې کوم. لعنت ته په داسې پیسو شي او لعنت ته په داسې انسانیت شي. اسلام خو ډېره لرې خبره ده. اسلام سره لوبې مه کوئ، خدای پاک تېرستلی نشئ. خپل په دې مکر کې نور پاخیږئ، په ځان رحم وکئ. په 2 خپو روان یاستئ، انسانان یاستئ. یو ورځ به راشي وي چې کاش چې زه دا خر وای، کاش چې زه د دې غوی نه بدتر وای. غویا خو ډېر ښه شی. بخښنه غواړم، د خر موږ هر وخت سپکاوی کوو. خر
د ډېرو انسانانو باندې شرف لري، وفادار دی، سپی هم چنان. دا مخاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.